حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی نے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو عالم دین دا په شیطان باندې د زر عابدان نه زیات سخت دی. دې حدیث روایت ترمذی شریف ته کړی او دارنګه ابن ماجه کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث دا خبر معلومه شو چې د عالم تعالی څومره فضیلت ورکړی دی. خلک چې او علم دین زده کوي، قرآن او حدیث زده کوي، هغو ته الله څومره فضیلت ورکړی. یو عالم دا په شیطان باندې د زرو عابدانو نه زیات سخت دی او دغه عالمان پیدا کیږي، جوړیږي په مدرسه کې. په مدرسه کې عالمان جوړیږي، عالمان پیدا کیږي، دغو تربیت کیږي. لہذا موږ او تاسو چې مدرسو سره همکاري کوو او علما پکې تیاریږي، علما چې څومره عبادات کې تدریس کی او نور خلکو ته علم رسي، په هغې کې به الله جل شانه موږ او تاسو سره موږ تاسو ته به اجر عظیم راکړي، ثواب به راکوي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، د مدرسو سره همکاري او مرستې کوئ، الله جل شانه به تاسو ته اجر عظیم درکوي. محترم مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.